سلامونه دوستانو. امید ساتم چې ښه به وئ، روغ او جوړ به وئ. ګران دوستانو، لکه څنګه چې بیا هم ګورئ غزال نظري تاسو سره ده او راغلې ما حیات آباد ته. نو حیات آباد کې زه څه کومه پارک ته راغلې یم چې ماشاءالله ډېر زیات پښتانه دغلته راغلي دي. دا چې ولې راغلي دي نو دا معلومداره خبره ده چې چکر لپاره ټایم پاسوي او لکه ټوله ورځ هره ورځ په کارونو کې وي، خو بیا یو ورځ هفته کې راځي چکر ته. نو تاسو هم ما سره پاتې شئ او چېرته مو ځي. دلته یو بل ماشوم ولاړ دی، ماشوم خو نه دی ماشاءالله، هسې غټ غټ دی. راشه که نه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. جوړ په خیر. بله زه تاسو شکریا ادا کوم. امید لرم ستاسو ټول ښه و. تاسو کوم ځای نه راغلي یو شاید تاسو ډېر ریاض نه راغلي، تاسو ډېر شکریا ادا کوم. دا مو علاقه دی باندې مو ډېر فخر کوم. مو اندای سټاف ته اندای زیری دا چې پاکستان لږ لور دغه کې دی کې دا ډېر مشر ډېر ستر پارک دی. دی یو ځای کې زنګوی دغه جوړې کړي او بل ځای کې خسته بس سیفټي درپاره. تاسو وایئ که نه چې دا پارک ډېر غټ دی او ډېر ښایسته دی. ښځو درپاره بېله ده دې کې داسې ځینې ښځو سې رسېدن دغسې دا قانون برابر کړي، داسې برابر شي دا بیا ډېر برابر شي. دې کې ډېر کار پاتې دی، داسې نه دی چې ونې دي ونه دا خو الله نعمت لري، ونې خوار چې تري که نه. ها لکه ته څه غواړې چې دلته نور څه جوړ شي، نور درته څه برابر کړي؟ دې کې ایمان ښار دی، ایمان برابر شي، خو بل زنګوی نه ښار دی، بس دا ځای برابر شي. ستا دا مبارک نوم څه ده چې ماشاءالله داسې پوخ خبرې کوي او داسې ماشاءالله ښه خبرې کوي؟ ستا نوم څه دی؟ ما نوم عابد. عابد سکول ته ځې؟ سکول ته ځه. څوم کلاس کې؟ شپږم. او تاسو بنیادي د کوم ځای؟ مو اراکزي هنګوال اورکزی. هنګوال یې که نه چې داسې ویم ته. ته ماته یو ښکلې شان زمزمه وکړه، یو سندره راته ووایه. بس دا خو دغو کیسو کې مونږ د هغه خالې سمین وي دغه دا موږ خپل سکول دی، موږ ته سکول چې دا خیال اوس په زه ټاپر وم، اوس په ما یوټیوبر وم چې دا کار ما کولی. ولې د یوټیوبران ټولې زمزمې کوي او سندرې وایي؟ خو دا کار دی که نه، دغه سکول لري دغه دا کار دی. بس څوک په ټیک ټاک مشهور شي، څوک دغه دا سوشل میډیا والا بس اندې ته ناست دي. دا راته وایي چې سکول کې دې څه یاد کړي دي، څه درته ښودلي دي سکول کې؟ سکول چې الحمدلله سکول چې اول نه غټه خبره ده تربیت، بیا لور د الله پاک والا ده کتابونه نور سکول چې دا څه کله سکول چې فلسفه مې شي یا څه شي بله دغه شي زه نه ځم ورته هغې کې بس د سکولونه یې څه نن سبا نه سکول چې نه د قرآن مجید نه ښایي هېڅ درته نه ښایي. بس بالکل دا ډېر ښکلې خبرې وکړې. او څه پلان لري ژوند کې چې آیا مینه وکړې او که نه په خپل خوښه واده کې که نه بیا د مشرانو په خوښه واده کې؟ نه واده فی الحال نن سبا پښتو متل دی کنه چې ښځې ویښته لاندې سل مکریان وي. دې ښځې نه یعنې څه غیر حاضر خو وایه که نه زه هم ښځه راځم که نه. خو ښځې پرې دی دا واده کوان د توبه نه ورختهیي راولي دا واده. او دې هغه جهاد ته وځه چې دا نپلونه غو درته خیراتي شي دې واده نه لکه غواړې جهاد وکړې. ښه ځه دې خبرو نه به تېر شو. ته وایي چې مکتب کې لکه تربیت درته ښایي، تعلیم درته ښایي. راشي یو ښکلې قرات راته وکړه قرآن کریم. اوکې قرآن کریم قرات په وکړو خو هغه قرآن کریم آیات داسې آیات نه دی ته داسې معمولي شی نه لګي هلته پیل اوداس کې هغه ذهن کې راولي او ته به اوداس کړي داسې معمولي شی خو نه دی. تاسو ټول مسلمانان یو که نه یو قرات به وکړي راته یو سورت به راته ووایي چې کتونکو ته پته ولګي چې ته څومره استعداد لرې. دا قرات کل نفس ذایقة الموت تاسو ته ښه پته لري دا ډېر اصلیت لري دې صورت دا مشهور شی. بس ته لوره پوه شه چې دا چا درته دا کړی دی چا دې باندې یوټیوب دغه کړی ته دا ښه پته لري. اوکې ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. ښه دوستانو دا دومره چالاک و که نه چې ما ویل چې زه به ډېره چالاک یم، خو نه ما نه یو بل کس هم چالاک پیدا شو. دلته بل ورور هم ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه تاسو؟ شکر دا والا. مبارک نوم؟ ولی الله. ستا خپل اوریجنل نوم دا و که نه د ټیک ټاک الګ نوم دې په ځان ایښودی؟ نه اوریجنل نوم نه خدای نه وکړي هغې نوم کېږي په ځان. ښه ولې خدای دې نه کړي؟ څه بد انسان دی؟ نه بد انسان خو نه دی یاره، خو بس نو ولې خلک ته خو بس هغې خپل هم فین یو ولي الله والا. څه کاروبار کې؟ یاره والا سټوډنټ یم. نه ډېر ښه. سکول دې ویلې؟ څوم کلاس؟ 8 کلاس کې یم. ډېر ښه. او غواړې په آینده کې څه درنه جوړ شي او څه کاروبار به کې؟ آینده کې یم ډاکټر جوړ شم. ډاکټر د څه ډاکټر؟ څه ډاکټر؟ بس نو یاره خو به یار شي معاینې شیان وکړو ډاکټر. یعنې د انسانانو که نه د حیواناتو؟ نه د انسانانو حیوانات.
ها دوستانو هم دې پکې راوایي. نن سبا دغه ځوانان ډېر زیات شاعري کوي او لکه ګانې ډېرې اوري. ته پکې څه کوې؟ آیا څه شعر شاعري کوې که نه؟ نه یاره موږ شاعري نه بس ما ټیک ټاک شاه مو نیولی ده بس خلاص. ټیک ټاک یې جوړې؟ څومره فالوورز لري؟ ها 2.5 لکه. 2.5 لکه ماشاءالله. ویډیوګانې فاریو ته ځي که نه؟ ډایرکټ لکه جاز غوندې جګېږي. دوستانو نو دا راته ووایه که نه چې ځوانانو ته څه پیغام لري؟ یاره ځوانانو ته دا پیغام لرم چې ښه عمل وکړي او د نشیان دغه شیان نه لرې وګرځي. کوم شیان نه؟ نشهیي باب دغه شیان نه او په ښه لارې راشي. نو موږ نو څه وینا ورته نه لرو نو خپله انسان شي. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ دوستانو. موږ سره پاتې شي او چېرته مزه لار دی چې ماشاءالله ډېر زبردست او داسې اوږده څڼې لري. دا چې کوم شامپو یوز کوي او څه یوز کوي دومره غټ ویښته ما نه ډېر ویښته غټ دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. څنګه یې تاسو؟ شکر دی الحمدلله. سال لري؟ بلال خیرتي ده. شکر. مبارک نو؟ احسان الله. احسان الله د کوم ځای تاسو؟ زه د کورم ایجنسي یم او په د دیر کالوني کې ژوند کوم پېښور کې. ډېر ښه. نو افغانستان ته خو به کله تللی نه یاست؟ نه تر اوسه پورې نه یم تللی. دلته مدرسې کې یو. ډېر ښه. دا تاسو مدرسه کې که نه لکه طالب شانتې ښکاري د ده ویښته د ده دا کپړې چې ګورئ تاسو دوستانو د دا سټایل. ما یو رقم فکر وکړو چې فی الحال افغانستان کې نو ته څنګه طالب خو نه یې؟ زه ما چې دا ویښته پرېښي دي او یا مې دغسې لباس کړی دی دا په جامو کې مې چې کوم لباس کړی دی تاسو ته ښکاري دا زموږ د افغانستان امیر المؤمنین ملا عمر رحمه الله الله دې پرې رحم وکړي شهادت دې الله قبول کړي دا د هغوی سټایل دی. بالکل ما وویلې که نه ویښته چې ما پرېښي دي دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. بالکل. نو دا هم د ثواب دپاره پرېښي. ډېر ښه. نو تاسو دا ماته ووایئ که نه چې څومره ټایم کېږي چې دغه ویښته تاسو پرېښوستي؟ دا ویښته تقریبا کم از کم 2 کاله به کېږي. 2 کاله کېږي. او کوم شامپو یوز کوي؟ ماشاءالله ډېر قوي ویښته هم دي. یاره شامپو خو تر اوسه پورې چې کوم شامپو مخې ته راغلی دی هغه هم ورکړی دی خو چې ویښته کله مونږ وینځو نو الحمدلله په سنډا صابون باندې یوزو چې خلک دې فریاد هم کوي وایي چې سنډا صابون خارښ پیدا کوي دا خو الحمدلله زموږ ویښته مو سره مضبوط وي او ورسره ګڼ هم وي ورسره پاک هم وي. ښه قدرو کتونکو نو موږ سره بیا هم یو ورور موجود ته ولاړ دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر څنګه؟ خیریت دی شکر څه ډول؟ نوم؟ ملک نیاز. ملک نیاز د کوم ځای؟ محمد خیلو. محمد خیل یې. ښه څه کاروبار کوې؟ زه د لیدرو دکان مې دی خپل. د څه؟ د بریک لیدرو. بریک لیدرو. ښه نن سبا ګټه مټه پکې شته؟ شکر الحمدلله بس ټایم پکې پاس کېږي. ډېر ښه. نو دا راته وایه چې ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ والله الحمدلله ښه برابره تېرېږي. واده مو شوی؟ واده مې شوی. په خوښه که نه د فیملي په خوښه؟ د فیملي په خوښه. د فیملي په خوښه. ښه اوس ژوند څنګه تېرېږي؟ واده نه مخکې ژوند څنګه و؟ واده چې مو کو ژوند څنګه دی؟ یاره واده نه پس بیا ژوند ښه دی. واده نه پس ژوند ښه دی. او څوک چې ځینې وایي هلکان دي که نه وایي چې سینګل اوسي سړی به هغه ډېر ښه وي. همدغسې ده. سینګل ښه وي که نه واده؟ نه واده ښه وي. نو ته خو وایې که نه چې سینګل هم ښه وي. خو زه خیر دوستانو نو راشئ یو زمزمه راته وکړو لیدونکو ته. څنګه زمزمه؟ یو سندره. سندره رانه نه راځي. څه درځي؟ یو شی هم نه راځي. یو شی هم نه راځي. خوراک کولی شي؟ ښه برابر. خوراک خو برابر کولی شي. ډېره مهرباني. صحیح شو. ډېره خوشحاله اوسئ. ښه دوستانو دلته یو بل ورور هم ولاړ دی. ته راشه کامرامین صاحب ته راشه. خلکو نه خو ډېرې زیاتې نه پوهېږم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه؟ خیر دی شکر دی. سال لري؟ الحمدلله. تاسو خیر؟ ولې خاندي؟ دې ته چې ګورم ما ته هم خندا راځي. ولې خاندي؟ دا ته ولې درځي خندا؟ خو ستا په خندا ما هم خندا راځي که نه؟ بس دا ګوره دا خو زما هغه دي که نه څه دي؟ کمالات دي. دا کمالات دي. او ماشاءالله الله درته نور هم داسې کمالات درکړي. ښه دا راته وایي چې یو پکچر په څو باسي؟ 2010. 2010 کې نن سبا خو پاتې څه نه دي. بس همداسې یو بازو دلته همدا ریټ دی که نه. نور څه کاروبار نه کوې؟ همدغه کاروبار؟ نه سبق وایم. سبق وایې؟ ماشاءالله. د څه سبق وایې تاسو؟ BS اکنومکس. ماشاءالله ډېر ښه. او دا راته وایي چې په آینده کې څه غواړې درنه جوړ شي او څه پلانونه لرې؟ انشاءالله که نه چې مطلب سرکاري دلته خو نوکري به انشاءالله نه کوم که نه بهر به ځم او انشاءالله خپل یو بزنس په سیټ کوم. ډېر ښه ماشاءالله. غټ فکر لري. ډېر غټ سوچ لري. نو دغسې ځوانان چې سوچ ولري بیا وطن ته هم فایده شي او مور او پلار ته هم که نه. نن سبا هلکان چې دي که نه ټول نشې کوي او لکه د مور او پلار په خبره نه کېږي. هغه هلکان ته څه ویل لري؟ مطلب دا دی که نه چې دا ټول مسله چې دی که نه دا پیرنټس د وجې نه وي. مطلب داسې هغه نه دی پکار لکه کم عمر کې ډېر کلاول نه دي پکار. پیسې ډېر زیاتې نه دي پکار که نه هغې د وجې نه ډېر زیات خرابېږي. اول چې کم
تربیت وي کنه هغه د پیرنټس والی اول پکار دی چې پیرنټس ښه تربیت ورکړي کنه پیسې نه ورکوي هغه ورکړي کنه نو بیا به انشاءالله ډېر ښه معاشره. نو تاسو لکه دغه ځوانان مور او پلار ته وایي که نه چې خپل بچي ته دومره ټایم مه ورکوي یا دومره پیسې مه ورکوي چې هغه به سبا خرابېږي. بالکل د چا لاس چې مات شي واپس د انسان په خپل غاړه کې غورځېږي که نه نو تاسو په خپل بچو باندې ډېر فکر سوچ خیال وساتئ چې خدای ناخواسته هغه په نشو یا په بل لاره باندې رانشي. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. خیر څنګه خیمه. نوم دی احتشام. احتشام څه مطلب احتشام څه معنا والله معنی راته پته معنی نه نشته. راځي ښه نو څه کاروبار کې که تعلیم کې موبایل و کاروبار میں واته دکانونه یې وته دکانونه دي ماشاءالله ستا خپل او نور او بس پلار مې چې کوم دی بهر هم کاروبار کوي ولته دغه کې پلار دې بهر څه کاروبار کوي بهر چې کوم دی کباړ کارخانې وي ګاډو بارګینونه دي رور مې هم دي دا دومره ډېر دکانونه څنګه سنبالې ته دا شاګردان مې پکې شاګردان دي پکې ماشاءالله او دا راته چې د ورځې 100 روپۍ ګټې والله دا خو راته پته نه نو ولې کاروبار خو کم بد سنبالې نو یو خدای نه خلک ته داسې راشه زه لکه شاته ځم او دا نور هم شاته لکه بیا هم د میاشتې 100 روپۍ ګټې یاره چې کم از کم نیم وي که نه دا کروڑونه خو به پکې بره ګټو د میاشتې او ماشاءالله خو بیا میلیونر دلته ولاړ دی ګوره اوس د جیب کې 100 روپۍ دي یاره اوس مې ملګري را روان دي ځان سره اکثر اکاونټ کې را سره ټولې ها نو تاسو اوس ماته وایئ که نه چې فی الحال ستا په جیب کې 100 روپۍ دي یاره فی الحال چې کم از کم نیم وي که نه 1000-2000 به 1000-2000 په میلیونونو کې ته بیا 2000 او دومره ولې لږ ساتې ځان نو سره بس څو کمه پې زما څه خوښ شي زه خپله لاړ شم جي پي ایس نمبر یې ورته ورسینډ کړمه ښه ډېر ښه نو اوس ته دا ماته ووایه که نه چې آینده کې څه غواړې څه وکړې آینده کې زه بهر ځم بهر کوم هېواد ته جرمني ته ځې او جرمني کې به ته څه کې بس ګورو بنو ها ډېر ښه نو راشي او زمزمه راته یو سندره راته ووایه یاره سندره خو به نه راځي نه پوهېږم اوسني ځوانان چې په لاره کې هم رواني ځان سره سندرې وایي او که هر چېرته وي خو بیا چې انټرویو وخت شي ویې ماله نه راځي یو شعر راته وایي زه یاره شعر به هم نه راځي مینه دې کړې نه لیونی نه یم ها دا څوک چې مینان دي هغه ټول لیوني دي ټول لیوني یو ها دلته کوم چا مینه کړې که نه دا دی راشه دا ورور وایي که نه چې څوک مینه وکړي هغه لیونی دی ته پکې څه وایې ایا دا رښتیا وایي که نه نه لیونیان خو څوک نه کېږي خو چې څوک په ځان په زور لیونی کوي هغه خواص هم لیونی کېږي خو به چې چا نه لاړه شي بس لاړه شي او چې بس ما نه خو لاړه خو څه وکړم نو که تاسو مینه کې ماته خوړلې همداسې ده هغه جنۍ څوک وه هغه افغانستانی وه افغانستانی وه ای ښه افغانستان خلک خو ډېر باوفا خلک وي که نه لکه په مینه او په هر رشته کې سم کلک وي هغه څنګه بې وفا شوه نه بې وفا نه شوه موږ سره یو ګلې کې وه هغه اسټرالیا ته لاړل هغه لاړه اوس هم ستا په زړه کې هغه لپاره مینه شته او جي ډېره ښه اوس فی الحال که ستا انټرویو وګوري څه ورته ویل لرې که نه بس خپل سټیټس ګوري زه چې کوم سټیټس پرېږدم هغه ګوري ما سره یې وټساپ کې نمبر شته دی او جی نو بس هغه خو جدا شوې ده نور زه څه ووایم بس الله تاسو ته د زړه صبر درکړي دا ورو ویلې وایي چې څوک مینه کوي هغه لیونی دی که نه وایي بې ارمانه بې جانانه اخ د مینې نه منکر سړی کافر دی که نه دا کافر دی ښه ګران دوستانو دلته بل ورور هم ولاړ دی دې سره هم غواړم خبرې وکړم دا چې دلته څه کاروبار کوي او څه ته راغلی نه پوهېږم السلام علیکم وعلیکم السلام بسم الله الرحمن الرحیم مونږ خو دلته ګورنمنټ سره یو که نه پېښور ډیولپمنټ اتارټي پی ډي اے سره یو که نه جي او بس دلته خپله در غریبي هم کوو بس ډیوټي هم وي ها څه غریبي کوئ دغه پارک هم غریبي کېږي که خلک خواسې چکر ته راځي نو تاسو پکې څه غریبي کوئ زمونږ پکې جي ډیوټي وي خپل ډیوټي کوو دې نه علاوه غریبي تاسو ویل چې کوو هغه څه غریبي ده بس دې نه علاوه ورسره دا بالونه مالونه خرڅوي خو ویل چې غریبي کوي که نه ګوره دوستانو دلته بالونه خرڅوي او د ورځې څو باله خرڅوئ تاسو بس کله 3 خرڅ کړو کله 4 خرڅ کړو د اتوار ورځې که نه بیا ډېر خرڅېږي ښه ډېر ښه یو بال په څو خرڅوئ یو بال 100 روپۍ 100 روپۍ یا 300 روپۍ 400 روپۍ ګټه کوئ او بس دغسې کېږي
ها یو بال په څو اخلي او بیا په څو خرڅوئ؟ په سلو پې خرڅوئ او په څو اخلي تاسو؟ بس موږ ته پکې 40 روپۍ پاتې کېږي. 40 روپۍ بیا هم ښه دی، یو 2 روټۍ ښه پې کېږي. ښه نو دا راته ووایئ چې ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ بس الحمدلله ښه ګزاره کوو او یو 2 شعر راځي هغه به درته ووایم. واو چا نه مې چې د شعرونو تپوسونه کول هغه وایي چې ماله نه راځي او زما په زړه کې و چې زه به دې ته ویم بیا مې چې دوی ته به هم نه ورځي. نو مهرباني تاسو ارشاد ماته شعر ووایئ. وای نن چې دا ډولۍ درومي د کلي نه او راز د زندګۍ درومي د کلي نه، خونې مې د زړه هورونه واخیستل او څنګه چې لوګۍ درومي د کلي نه، او یو چې خدای غریب او بل مین کما خود به اپریدې درومي د کلي نه. واو ارشاد زبردست. او بل بس بل 2 راتلو که نه؟ بس یو خو د رحمان بابا راځي. وایي راته یې ووایه. رحمان بابا وی په ظاهر لباس مدرومه رحمانه، منځ یې ګوره چې چغزي دی کمه ټاک. واو زبردست ډېر ښایسته. او مینه مو کړې ماته خو سیمین مین ښکاري. یاره بس کړې م ده جي. ښه چا سره مو مینه کړې وه؟ آیا هغه ته ورسېدې او که نه واده مو ورسره وشو؟ واده مې هم ورسره وشو الحمدلله او د الله پاک نه ډېر خوشحاله یم او انشاءالله چې واده مې وشو ورسره جي. ماشاءالله دته وایي چې قسمت نصیب که نه. ځینې خلک شته دي لکه مخکې ورور چې ویلې چې مینه مې کړې او هغه جنۍ لاړو ما نه او دا هغه نو څوک چې مینه کوي خپل مینې ته هم ورسېږي دا بیا ډېر خوند کوي. همداسې ده؟ بالکل دا بس د الله کرم دی او الحمدلله بس چې کومه جنۍ هم خوښه وه هغې سره مو واده مو شو. او څنګه تا ورته د مینې اظهار وکړو چې لکه لږ شانته خو وایي ځینې هلکان دي که نه چې مین دي او هغه جنۍ ته نه شي ویلی هغې ته مو څنګه اظهار وکړو د مینې؟ یاره جي هغې ته پته وه که نه زما د ماما لور وه نو بس په یو کور کې اوسېدو نو بس بیا چې کوم دی پلار راله راکړه. نو تا خو به دې ماما ته نه ویلي چې لورو به دې راکې ماما؟ نه ما ورته داسې نه دي ویلي. نو ویلي به دې وي؟ نه مې دي ویلي ورته. ډېره مهرباني خوشحاله اوسئ. ښه ګرانو دوستانو غوښتل چې زه خدای پاماني وکړم خو دلته ما سره یې وړوکی کاکۍ او ګلالۍ ګوډۍ مې پیدا کړله. السلام علیکم. څنګه یې؟ نوم دې څه ده؟ آسیه. آسیه جانې څنګه یې؟ ښه یم. څه کوې ته؟ ډېر ښه. نو پلار جانې څه کار کوي؟ دیاري کوي. دیاري کوي. واجه یې غریبي م ده. غریبي م ده. او د څو کالو یې بچې؟ 2. د 2 کالو ماشوم ته وګوره چې ګټه کوي خپل پلار سره اوږه په اوږه ودرېږي. نو ستا ورونه نشته؟ شته دی. هغوی څه کار کوي ګرانې؟ څه کار کوي هغوی؟ هغوی د ماکسونه کار کوي. نو دا راته ووایه که نه چې څه دې خوښ دي چې ځان ته یې واخلې او ویې غوندې څه شی دې خوښ دي؟ باجي چې مې خوښ نه دي. وایي باجي وایي هېڅ شی مې هم خوښ نه دي. هېڅ دې نه دي خوښ چې داسې نوې کپړې واچوې نوې پیزار واچوې دا دې خوښ نه دي؟ نه. ولې؟ باجي نه یم ورته خوښ. ماشومان خو لکه نانځکو سره هم ډېره مینه کوي. ستا نانځکې ګوډیانې خوښې دي؟ نه. ګوډیانې دې هم نه دي خوښې؟ لوبې نه کوې؟ نه. دا ولې؟ باجي ګوډیانې ګناه لري. ګوډیانې ګناه لري؟ ګوډیانې یعنې لوبول ګناه لري؟ دا چا درته ویلې چې ګناه لري؟ باجي مور مې راته ویلي. مور ورته ویلي چې ګوډیانې مه لوبوه چې ګناه لري. خو میندې دي که نه چې خپل ماشوم په یو طریقه پوه کړي تر څو هغې یعنې پرې خفه هم نه شي. لکه دغومره ماشومان نن سبا لوبې کوي په کورونو کې وي. خوشحاله اوسئ، مننه، ژوندی اوسئ. خپل عمره ماشومانو ته څه پیغام لرئ څه ویل لرئ چې هغوی باید څه وکړي؟ باجي ښه لکه خپل مور سره کار وکړي کور کې که نه او بدتمیزي ونه کړي که نه. خوشحاله اوسئ. صحیح ده بس ته لاړ شه ښه بچې. سمه خوږه راشه. سلام څنګه یې؟ دا وه د نن ورځې برنامه چې مې تاسو ته وړاندې کړله تر بل اولاګ پورې یا برنامه پورې هر چېرته چې هسې خاص خوشحاله او کامیابه اوسئ.